بیا هم زه مسلم وردګ تاسو ته د ډاکټر مسلم ډایش اکیډمي څخه د الماني ژبې د A1 نیوو یا A1 سطحې د ګرامر د درسونو د لړۍ په دوام یا په ادامې سره تاسو ته نن لسم درس وړاندې کوم. په لسم درس کې موږ تاسو لرو ورډ بلډینګ کمپوزیټا، یعنی بعضې کلمات موږ تاسو لرو چې په هغې کې دوه کلمات سره یو ځای شوي وي او د یوې مشخصې کلمې معنا ورکوي، چې هغه دوه کلمات یا هغه دوه نومونه موږ تاسو وایو، یعنی دوه نومونه سره یو ځای شوي وي او هغه د یوه نامه معنا یا مفهوم ورکوي، خو دواړه نومونه ځان ته آرټیکل لري. نو اوس که چیرې دغه دوه نومونه چې ځان ته آرټیکل لري دا سره یو ځای شي، دواړه د یو نوم په حیث باندې استفاده شي، نو بیا د دې آرټیکل به څه وي؟ دلته زموږ تاسو سوال دا دی چې د دې آرټیکل به څه وي؟ راځو د مثال په ډول سره اول دلته ورډ بلډینګ کمپوزیټا. ورډ بلډینګ یعنی د کلمې، زموږ تاسو مقصد دلته د اصلا د نامه نه دی، د کلماتو د کلمې جوړښت، یعنی د کلمې ترکیبوي جوړښت. کمپوزیټا ترکیب، مثلا دوه نومونه سره یو ځای کوو، یو ترکیب ورکوو، یو نوم ځنې جوړوو، او د موږ تاسو اصلي مقصد دلته دغه دوه نومو یو ځای کول او هغې ته بیا یو آرټیکل استفاده کول. هغه دوه نومونه خپله ځان ته هغه لري، آرټیکل لري. مثلا موږ تاسو دلته دا هغه لرو، das Buch دفتر ته وایي، یو دفتر. ډیر سټول چې دی دا چوکۍ ته وایي. اوس ګورئ دلته د دې آرټیکل دا وینئ، دلته داس دی او د ده آرټیکل ډیر دی، یعنی دواړه ځان ته نومونه دي او ځان ته آرټیکل لري. نو که چیرې موږ داسې ووایو چې دلته دغه دواړه سره یو ځای کوو، مثلا وایو چې دا خو صرف دفتر شو او دا صرف چوکۍ شوه. اوس که وایم چې د دفتر چوکۍ، بیا نو په دې ځای کې دا یو آرټیکل دا دی او یو دا دی، بیا به موږ څنګه کوو؟ کوم آرټیکل به ورکوو په دې صورت کې؟ په دې صورت کې راځو مثلا دغه رقم یو کمپوزیټا ځنې جوړېږي، یو ترکیب ځنې جوړېږي، مثلا بوغشټول. دلته موږ تاسو ګورو د دغه دوهم یا آخریني نوم آرټیکل چې هر څه و، د ترکیب آرټیکل همغه دی. مثلا لکه دلته داس بوغو دی او دلته دیرشټول. داس بوغو یو دفتر او دیرشټول یو چوکۍ. اوس دلته وایي چې د دفتر چوکۍ، که نه؟ یعنی دا یو ترکیب هم شو، د دفتر چوکۍ یو ترکیب شو. او بل دوه آرټیکل وو، آرټیکل دلته موږ کوم آرټیکل استفاده کوو؟ د دغه آخري نوم آرټیکل چې هر څه دی دا مو ترکیب ته د هغې آرټیکل ورکوو. مثلا دلته دی داس بوغشټول، یعنی د دفتر چوکۍ. اوس د شټول آرټیکل څه و؟ د شټول آرټیکل دا دی دیر دی، دلته مو دیر راوست، دیر مو ورته آرټیکل کړ. دلته بشټیمونګسورت یعنی د چوکۍ سره یو ځای شوی یا موافقت کوونکی کلمه یا نوم. د چوکۍ سره موافقت کیدونکی یا چې ورسره یو ځای شوی دی لکه کمپوزیټا، دا نوم چې ورسره یو ځای شوی دی د یو کمپوزیټا یو ترکیب یې جوړ کړ. په دې کې غوندورت دا دی، شټول دی، او یعنی مطلب د موږ تاسو اصلي مقصد دلته غوند یعنی اصلي کلمه، اساسي اساسي کلمه په دې کې کوم نه د موږ تاسو مقصد. مثلا یو کمپوزیټا جوړه شوه که نه، موږ تاسو وایي چې د دفتر چوکۍ، د موږ تاسو مقصد دلته دفتر نه دی، مقصد مو د چوکۍ نه دی. چوکۍ د کوم ځای چوکۍ یا د څه شي چوکۍ؟ هغه د دفتر چوکۍ. یعنی دلته په دې خاطر باندې دا غوندورت شو، یعنی اساسي کلمه یا نوم دا شو. اوس راځو دلته ریګل دا دی چې موږ تاسو آرټیکل د کوم غوندورت آرټیکل چې دی هغه د دغه کمپوزیټا آرټیکل دی. نو دلته دیرشټول دی، دلته دیربوغشټول. صحیح شو؟ وروسته د هغې څخه راځو یو بل مثال ته. Der Flor. Die Lampe. فلور خو ما تاسو ته مخکې درسونو کې هم ویلي وو، فلور چې دی د اطاق یا کوټې یا خونه ورته وایاست، د دې غولي ته وایي.
یو چت لرو یو غولی دا فرش یا فلور یا چت هغې چې دی غولی چې دی دې ته موږ تاسو ډیر فلور وایو. ډیر فلور اول دی ډي لامپ ګروپ ته وایي. اوس که چیرې ګورئ دلته ډیر دی آرټیکل او دلته ډي دی. که چیرې دغه دوه سره یو ځای کړو دغه دوې کلمې یا دوه نومونه نو د دې نه به جوړ شي فلور لامپ یعنی هغه لامپ یا چراغ ووایو یا ګروپ ووایو هغه ګروپ یا چراغ چې هغه په ځمکه باندې ایښودل کېږي. اوس د دې دلته موږ تاسو ګروند ورډ په دې کې کوم دی د آخري کلمه چې ده آخري نوم چې دی دغه ګروند ورډ دی نو د دې آرټیکل چې دی ډي دی نو دلته موږ راغلو ډي مو ورته آرټیکل بل راځو ښه لومړی راځو دلته ریګل یعنی قانون په دې کې چې دی der Artikel von Compositor ist der Artikel der Grundwortes یعنی der Artikel لکه څنګه چې دلته ویل یعنی der Artikel von Compositor یعنی د Compositor Artikel چې دی یا د Compositor Artikel چې دی is der Artikel der Grundwortes یعنی د Grundwort Artikel د Compositor Artikel دی. په دې کې Grundwort کوم دی لامپ دی. د دې آرټیکل چې دی ډي دی نو ډي فلور لامپ. اوس راځو ته یو درې نور مثالونه دي. der LKW-Fahrer der LKW-Fahrer د der هغه چې دی دا هم دی ډیر دی د دې LKW د دې آرټیکل هم ډیر دی او د Fahrer یعنی LKW ټرک ته وایي د غټ ګاډۍ ته وایي غټ موټر ټرک موټر ته LKW وایي یا لارۍ موټر دې ته اوس د دې چلوونکی Fahrer یعنی نارینه دی که نه نو دلته Grundwort په دې کې کم دی Grundwort په دې کې Fahrer دی دا د دې آرټیکل هم ډیر دی د دې هم ډیر دی خو موږ تاسو د Grundwort راخلو د دې آرټیکل نو دا آرټیکل ډیر دی موږ تاسو وایي چې der LKW-Fahrer. بل دی موږ تاسو لرو مثلا Lehrerin die deutsche Lehrerin ja. Die deutsche Lehrerin یعنی دلته موږ تاسو Lehrerin استاد ته وایي استاده ښځه Lehrerin په آخر کې راغلی یعنی استاده که د دغې په آخر کې en ورکو په انګلیسي کې in موږ تاسو وایي په آلماني کې en ورکو نو د دې څخه هم ښځینه د لارۍ چلوونکي موټروانې ته وایي او دلته هم Lehrerin دی Lehrerin die deutsche Lehrerin یعنی د آلماني ژبې استاده د استادې یا د ښځې آرټیکل چې دی ډي دی نو Grundwort همدغه دی آخري کلمه Grundwort دی دا د Grundwort آرټیکل موږ تاسو د کمپوزیټر ته استفاده کوو. بل دی das Benz Auto Grundwort دی او د آټو یا موټر هغه څه دی آرټیکل das دی نو موږ تاسو د Grundwort آرټیکل کمپوزیټر ته استفاده کوو das Benz Auto. ښه دلته د ریګل دومه برخه ده په دې کې وایي چې das Grundwort steht am Ende چې دلته مو د هر مثال سره تکرار هم کړ یعنی د Grundwort چې دی یا اساسي نوم یا کلمه چې ده هغه په آخر کې استفاده کوي دا آرټیکل شو. نو دا شو زموږ تاسو لسم درس د بل درس لپاره زموږ سره اوسئ.